د نبی حدیث چې راغی زما او ستا عمل به پاتې د هغې مقابله کې د مجتهدینو رایه به غاړې ته کیدو د فقهاو اقوال به غاړې ته کېښودلی کېږي د کلي د مفتي صاحب خبره به غاړې ته وي زما او ستا د قام او د قبیلې خبره به غاړې ته وي د قوم چې کومه شورا ده دا به غاړې ته وي د ملکانو چې کوم پروګرام ده دا به غاړې ته وي اغستلی کېږي به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث هر حدیث چې د الله د رسول صحیح سند باندې نقل دا زموږ دپاره حجت د دین انکار کول دا سبب د عذاب دی د دین انکار کول دا د قرآن نه انکار کول دی او د دین انکار کول دا ارتکاب د کفر د زمارونو د قرآن کې الله ویلي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هغه خلق دی ویریږي د دې خبرې نه چې هغه د محمد رسول الله د سنتو مخالفت کوي اسې نه چې الله دنیا کې ولا سخته سزا ورکړي اسې نه چې دنیا کې د غټې فتنې ښکار شي اسې نه چې الله په قیامت کې ولا سخته سزا ورکړي زمارو سعید بن مسیب رحمه الله یو تابعی دی دا اثر په مسند دارمی په دې مقدمه کې درې باب د لاندې دی یو سړی راغی دغه نه رخصت اخیسته چې زه سبا حج لزم یا عمرې لزم مال رخصت راکړه نو سعید بن مسیب رحمه الله ورته وایي چې مزه ځکه اذان شوی دی منځ وکړه د مانځه نه پس بیا لاړ شه هغه ورته وایي زما د قافلې ملګري زما نه لرې وتي دي پلاني ځای ته رسېدل یو زه ځمه هغه ورته وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اذان وشي د جومات نه د اذان نه وروسته وتل ناروا دي د هغه سړي دپاره روا دي چې جومات ته واپس راځي سړي د سعید بن مسیب خبره ونه منله او لاړ هغه روایت کې راځي چې سعید بن مسیب دغه متعلق معلومات کول چې هغه سړی څنګه شه لږ وخت پس خبر راغی چې هغه سړی د خپل اس نه وولیدو وقد انکسرت فخذه او پتونې مات شه دا په مقدمه د دارمي کې به اسناد حسن دا اثر دی چې پتونې مات شه دا امام دارمي په دې باب کې راوړی دی باب عقوبة من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعظمه ولم يوقره دا هغه سړي سزا چې هغه ته د محمد رسول الله حدیث ورسیږي هغه ته د الله د نبی قول او فعل ورسیږي د الله د نبی د خولې مبارک په صحیح سند باندې حدیث ورسیږي او هغه د هغه احترام ونه کړي د هغه توقیر او تعظیم ونه کړي د هغه سړي سزا د هغه سړي پړډۍ ماته شو پتون مات شو د دې خبرې د وجه نه چې سعید بن مسیب رحمه الله ویلو جومات نه مه وځه ځکه حدیث کې راغلی چې د اذان نه پس وتل دا ناروا دي او دا د منافق صفت دی هغه زما ملګري زما نه لرې وتي دي حج له روانو عمرې له روانو نن حدیث ګزارلی کېږي د مذهب په نوم باندې د شیخ صاحب د فتوی د وجه نه د فقیه د قول د وجه نه د مجتهدینو د آرا د وجه نه حدیث ګزارلی کېږي هغه وایي زه حج له ځم عمرې له روان یم او ملګري رانه لرې وتي دي ځکه تادي کوم چې دا مونځ مې وکړه دا ملګري به رانه لرې شي دا اوس هم داسې معقول ښکاره کېده خو د حدیث مخالفت راغلی و هغه حدیث هم له وروسته راوړی دی چې بعضې الفاظ په صحیح بخاري کې دي او بعضې الفاظ په نورو کتابونو کې دي امام بخاري کتاب الصید والذبائح کې دا حدیث راوړی دی عبدالله بن مغفل رضی الله عنه د هغه یو خپلوانو د هغې مخې ته به دا ګیټۍ ګزارلي عبدالله بن مغفل رضی الله عنه ته فرمایي چې وراره یا خپلوانه دا ګیټۍ مه وله انها لا تصید صیدا یا لا یصاد صیدا دا ښکار هم نشي کولی او دا دشمن هم نشي زخمي کولی او کیدای شي د خلکو سترګه وباسي او کیدای شي د خلکو غاښ زخمي چې سره مات شي هغه ملګری چونکې کشر سړی و نو هغه دوباره بیا ګزار وکړه نو هغه بیا منې کړه هغه بیا ګزار وکړه هغه بیا منې کړه عبدالله بن مغفل چې غصه شو احدثك عن رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د الله د نبی حدیث تاته بیانوم او ته واپس دا ګیټۍ ولې والله لا اکلمک ابدا قسم په الله زه تا سره بیا دوباره خبرې نه کوم زما او ستا خبرې بندې نورې زه تا سره خبرې نه کوم ځکه زه تا ته حدیث بیانوم د محمد صلی الله علیه وسلم او ته د خپل عمل نه پرېږدې د الله د نبی حدیث چې راغی زما او ستا عمل به پاتې د هغې مقابله کې د مجتهدینو رایه به غاړې ته کیدو د فقهاو اقوال به غاړې ته کېښودلی کېږي د کلي د مفتي صاحب خبره به غاړې ته وي زما او ستا د قام او د قبیلې خبره به غاړې ته وي د قوم چې کومه شورا ده دا به غاړې ته وي د ملکانو چې کوم پروګرام ده دا به غاړې ته وي اخیستلی کېږي به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دې ته نصاب و تعلیم ویلی کېږي دې ته د بچو د تربیت نصاب ویلی کېږي په دې طریقه د خپلو بچو تربیت کول زمارو امام دارمي دا اثر هم راوړی دی چې حسن بصیر رحمه الله یو سړي ته حدیث بیان کړ
نو هغه سړی چې کله حدیث واوري نو وروسته وایي قال فلان کذا وکذا وکذا فلانه مولوي صاحب دسې وایي دسې وایي حسن بصیر ابن سیرین دی حسن بصیرین ابن سیرین دا هغه چاته روایت بیانو د الله د نبی نو هغه سړی په جواب کې وایي قال فلان کذا وکذا فلانی مولوي صاحب دسې ویلي هغه دسې ویلي امام ابن سیرین ورته وایي احدثك عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وتقول قال فلان کذا زه تا ته د الله د نبی حدیث بیانوم او ته ما ته جواب کوي چې فلانی دسې ویلي وایي قسم په الله لا اکلمک ابدا زه ستا سره نورې خبرې نه کوم دې ته وایي زموږ د سلفو سختي د الله د دین دپاره په حدیثو باندې غیرت کول د الله په کتاب باندې غیرت کول د صحابو په فهم باندې غیرت کول او قرآن او سنت باندې غیرت کول چې دا غیرت په ما او تا کې رانه غیرونو نو ما او تا په دنیا کې ایمان نشو تیرولی هغه سړی به ایمان تیروي چې هغه په قرآن غیرت کوي هغه په صحابو غیرت کوي د صحابو په فهم باندې غیرت کوي هغه سړی د محمد رسول الله په حدیثو غیرت کوي او غیرت دا دی چې د قرآن او د حدیث په دفاع کوو د خپل وس مطابق غیرت دا دی چې خپل بچي به د هغه مدارسو کې داخلو چې کم مدارس په قرآن او حدیث باندې غیرت کوي د کومو مدارسو نصاب چې کتاب او سنت دی د کومو مدارسو فهم چې کتاب او سنت دی په هغه مدارسو کې به خپل بچي داخلو هغه استادانو ته به خپل بچي حواله کوو چې د کومو استادانو نظریه هغه دفاعي حدیث ده د کومو استادانو مدرسه بنا د په دفاعي حدیث باندې په عمل بالحدیث باندې او لیکلو د حدیث او داغي بیان او داغو تقریر او داغي وعظ قال الله وقال رسول هغه مدارسو کې خپل بچي داخله ورونو